ګران افغانانو د ژوند او مرګ پته نه لګیږي خو زه نن تاسو ته داسې یو میراث پرېږدم چې تاسو وسې کولی په محکمه کې او په یونسکو کې د خپل ګران هیواد ښایسته نوم افغانستان او د خپل د ویاړونو ډک هویت د افغان څخه د زرهاو کالو په لرغونو نسخو تاریخي نسخو باندې ثابت کړئ. دا ویډیو ځانونه سره وساتئ، یو بل سره شیر کړئ، ریپوسټ کړئ، ځکه تاسو ته پته ده چې د ایران او د تاجکستان ګوډاګیان شمالي ټلواله درته ښایم، شر و فساد ډله درته ښایم، شپه ورځ لیکوالان راځي او بغاري وایي چې د افغانستان نوم فلسطین یا انګلیسانو ایښودی دی او دا نوم جعلي دی، افغان جعلي دی، دا جعلي دی. زه نن تاسو ته د کتابونو په بنسټ د افغانستان نوم 2.5 کاله په اثبات رسوم او په محکمه کې په اثبات رسوم، په یونسکو سازمان کې په اثبات رسوم او تاسو یې زده کړئ. که زه مړ وم یا ژوندی وم، هر څه چې وم هغه خدای ته پته ده چې په راتلونکي کې زما ستا بچي، زما ستا کړوسیم وسي کولی د قانوني لارې نه د خپل هویت او د خپل د ګران هیواد خوږ نوم افغانستان څخه د اسنادو په زور دفاع وکوي. راسئ او د اسناد به سره دانه دانه پاڼې هم درته وایم، کتاب هم درته معرفي کوم، ټول بنسټونه هم درته وایم، خو په شرط د دې چې دا ویډیو به ځان سره ساتئ، ریپوسټوئ به یې ټول افغانانو ته، داخل په افغانستان کې، خارج په افغانستان کې، ټولو ته به یې ووایئ، ځکه چې ما په ده باندې ډېر زیات وخت ضایع کړی، ډېر زیات زحمتونه مې ویستلي دي، ځکه دا پروژه د دوی ډېره قوي وه. د ایران نه تمویل کېږي دا خلک، تاجکستان نه تمویل کېږي، قوي سازمانونه راځي، غواړي چې په دې بهانه باندې زما او ستا هېواد کې کورمنځي جګړې وسي، وژنې وسي او بالاخره تجزیې ته لاره هواره کړي. ځکه ما دا زحمت ویستلی دی چې دا د افغان او د افغانستان مشکل د ګرده سره حل کړو. قربان مو شو، راځئ چې ځو بنسټو ته. زه یوازې یم خو کوشش کوم تاسو ته ټول در وښیم. قربان شم، راځئ راسره. ګران افغانانو، زما لومړی بنسټ دا ده، ابن بطوطه یو مراکشي لیکوالو څېړونکی و چې د ټوله نړۍ کې دې سړي سفرونه کړي او ډېر قوي تاریخونه لیکلي دي. تالیف یې په کال 1425 میلادي کې شوی ده، اوس 2025 ده، تقریبا 200 کاله له مخه دا کتاب لیکل شوی ده. عربي نسخه یې، هغه ترجمه نسخې چې دي هغه نسخو باندې باور مه کوئ، ځکه دا سړی عربي و، اصلي نسخه به پیدا کوئ. ګرانو عزیزانو، ګوره په کومه پاڼه کې زه راځم، په پاڼه 390 پاڼه کې راځم. ګورئ ګرانو افغانانو، دلته ذکر خلاف شای افغان بیارز سن وکانه شای افغان، وینې یعنی 200 کاله له مخه د افغانانو پادشاه عین شکل دلته د کابل په ساحه کې. ګوره ګران افغانانو، موږ او تاسو قاضیان هم لرودل، وکان القاضي جلال و جماعت من الافغانین. اوس وګوره، کله چې دوی وایي چې دا انګلیسان یو، 200 کاله د مخکې انګلیس نه و یارانو، خو ما او تا قاضي هم لرو، ما او تا پاچا هم لرودی. دلته وګوره په 390 پاڼه کې ولما علم السلطان ما فعل الافغان. ګوره مکمل د خراسان په جغرافیه کې موږ او تاسو افغانان څه کوو، سلطان هم لرودی، هغه یعنی پاچایان هم کولې که نه. دوی که نران وي، که دوی واقعا د خپلې مور شودې خوړلې وي، دوی د ماته یو سند راوښیي چې 300 کاله لرغونتوب عمر ولري. دلته نه راغلی د افغانین 300 کاله عمر ولري او ثابت سي چې دا تاجکان یا یې کم نایي وو، یا یې کم ملا وو، یا کم ولایت کې اوسېده، یا هزاره دې دا کار وکړي. صرف 300 کاله، ډېر نه غواړم اتیا 300 کاله دې ماته دا وښیي، خو ما دغه د 200 کاله هم د دې ځینې ثابت کو. راځم دې بل کتاب ته. خیر، دا ډېر یو ستر کتاب دی دوستانو ښه، او دا به ټول لوستل کېږي، وروسته د هغې به تاسو کولی شئ هغه شئ. بل کتاب چې ده زما تاریخنامې هرات ده. تاریخنامې هرات په کال 1418 کې میلادي کې لیکل شوی، 210 کاله پخوا دا لیکل شوی ده. راځو مستقیم هدف ته راځو. 29 ذکر ته مستقیم راځو ګران افغانانو. 29 ګوره 210 کاله مخکې به افغانستان و نهم در رفتن ملک شمس الدین به افغانستان، یعنی مکمل د افغانستان نوم یا جغرافیا 210 کاله پخوا ثابتېږي. دلته عین شکل دلته هم ثابتېږي، وینې. اوس راځو د دې قصې ته راځو. ګوره یعنی 210 کاله مخکې انګلیس نه و، خو دا ظالمان وایي چې دا جعلي جوړ شوی ده. خیر، جعلي جوړ شوی ده. دا 210 کاله مخکې تاریخنامې هرات کتاب
وروره ګله دا خو ما نه ده جوړ کړی قربانو د سیف بن محمد بن یعقوب الهروي دا خو ده لیکلی ده. نو راسې دغه اصلي داستانونو ته یې ورسو ګوره. ده ټول تقریبا 53 ځایه د افغانستان جمله دلته لیکل شوې ده، د هیواد جمله دلته لیکل شوې ده. خو دا ظالمان وایي چې دا جعلي ده. عین شکل ګوره دغه نورو پاڼو کې ډېر زیات ده شعیب افغان یعنې یو 50 ځایه دلته لیکل شوی ده په دې کتاب کې. ستاسو ولولئ مکمله، ما تاسو ته صرف نشانیان درښودې. اوس راځو هغه کتابونو ته. خیر PDF ته راځم یو څو. ګرانو دوستانو زه د PDF کتابونه اخلم. ما تاسو ته نمونوي د حدود العالم کتاب دلته تشریح کړی. دا ول واورئ. دا نور کتابونه زه تاسو ته آنلاین ښیم. ګوګل کې سرچ کړئ، مثلا ما تاسو سرچ کړئ حدود العالم، ګوره مشخصات ته راځي به جستجو ته، مثلا 83 صفحه دی کې دا کنه. دا مې کله وهله مستقیم ورځو چیرې مطالعه ته ورځو صدا وهي ګوره مستقیمه ماغه د افغان زی ته تابع. دا نور کتابونه هم همدغه سرچ کړئ. دا کتاب څه ده په 982 کال کې طالب شوی ده، تقریبا 1300 کاله لپخه. ګوره د افغان ټکی پکې راووته. عین شکل دغه نور کتابونه زه تاسو ته ښایم. تاسو د کتاب نوم په ګوګل کې ولیکئ، لکه ما سې ولیکه کنه، پاڼه یې ولیکئ اتومات تاسو راځي. او بل شی دا انټرنیټ کې دا معنی دی اچولي، دا خپل ایرانیان اچولي، دا ډېر معتبر ویب سایټونه دي. تاسو ولیکئ طبقات ناصري، آثار منهاج السراج جوزجاني، تالیف 1080 میلادي کې سوی 215 کاله مخکې، او حدود العالم خو د زور نه ډېر و. او شاهنامې فردوسي چې دوی بیخي ورته تقدس ورکړی. شاهنامې فردوسي زما ده، خو تاسو به اصلي زمونږ پښتنو د مقصد مې دا ده، خو تاسو به هغه اصلي نسخې ته ورځئ. کومې نسخې ته؟ نسخې قدیمي لندن فلورانس نسخې ته به ورځئ، هغه اصلي ده. دا بله جعلي ده، دا به نه منئ. کم داستان ته به ورځئ؟ بهرام ګور قصې ته به ورځئ، کاک کهزاد سی پښتون ده د ده قصې ته به ورځئ، کیقباد قصې ته به ورځئ، خسرو او نشیروان قصې ته به ورځئ. چې دلته افغانان په واضح توګه خپل عبدالقاسم فردوسي په کابل کې، په زابل کې او په غزني کې یاد کړي دي. او رستم او سوراب او سام نریمان او زال خو مې تاسو ته بله ویډیو کې تشریح کړی، دا پښتانه وه، زمونږ او تاسو د کندهار وه. دا جالونه به نه پرېږدو. بل ته شاید تاسو ته ووایم کتاب المسالک والممالک از استخري، تالیف په 951 میلادي کې سوی. دا هم ډېر پخوا، اوس 2015 ده. یو شی بل زه تاسو ته وایم د خارجیانو، تاسو کولی شئ سیلند بیتلمیس کې د جغرافیوي کتاب ته ورسئ چې تقریبا 1815 کاله لمخه زما او ستا افغانان پکې یاد شوي دي. افغانان پکې یاد شوي دي. عین شکل تاریخ یمني وګورئ چې 1015 کاله مخه یاد شوي دي. تاریخ الهند وګورئ چې 995 کاله یاد شوي دي. ان اکاونټ اف د کابل کینګډم، دا خو دا اوس وختو کې سوی ده. په سلګونو نور سندونه شته. زه اوس تاسو ته څه وایم؟ زه وایم چې تاسو دغه زمونږ تاجک وروڼه او هزاره وروڼه کلک داسې ونیسئ، ورته د پولاد غوندې یو سند ماته راوښیه چې هزاره قوم ویل سوی د مغولو نه مخکې، یا هم تاجک قوم ویل سوی 300 کاله هغه کتاب زوړتوب ولري، ماته دې راوښیي. یا یو پاچا دې خپل ما خو وشړل زرهاوو کالو، دوی دې راوښیي. ګران افغانانو، دوی فقط غواړي چې تجزیه جوړه کړي، مشکل جوړ کړي، شر جوړ کړي، فساد جوړ کړي، قتلونه وشي، مرګونه وشي. او دا د ایران او تاجکستان لخوا د دوی شاعران، د دوی لیکوالان او د دوی دغه سوشل میډیا هغه کارکوونکي هغه کېږي. او دا شوانست دومره مړسترګي دي. ګوره د ایران اوسنی نوم په 1915 کې 90 کاله پخوا یې ایښودل شوی ده، او دی زموږ څخه غلا کړی ده، خو هغې ته څه نه وایي. د تاجکستان نوم په 1990 کې 90 کاله له مخې کېښودل شوی. تاجکستان کې په لسګونو قومونه اوسېږي، خو دوی په خپل هماغه هېواد باندې قومي نوم ایښی ده، هغې سره کار نه لري. ازبکستان هم قومي نوم دی، د ازبکانو ځای ورته ویل کېږي. په لسګونو قومونه اوسېږي. په 1940 کې دا نوم ورباندې ایښودل شوی ده، یعنې 101 کاله له مخه، خو هغې ته هم څوک څه نه وایي. ترکمنستان هم یو قومي نوم ده چې په 1940 کې ایښودل شوی ده، 101 کاله مخه. ترکمنستان هم قومي نوم ده، لسګونه قومونه هلته بیچارهګان ژوند کوي، خو یو هم ورته څوک څه نه وایي. همدغسې دغه پاکستان نه ده، 78 کاله له مخه یې ایښودل شوی ده، ده څوک نه وایي. یعنې دومره دا بدبخته انسانان دي ګران افغانانو چې جعلي کارونو ته څه نه وایي. خو زما چې 2500 کاله تاریخ ده، دوی موږ پسې هغسې ده شپه ورځ موږ پسې غاپي، ودې غاپي، توهین دې نه کوي، تعقیب دې نه کوي. دا خلک نه پرېږدو. یو تحریف کوونکی، یو جال کوونکی، یو تزویر کوونکی، او یو انسان ته باید اجازه ورنکړو چې زما او ستا تاریخ غلا کړي.